د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو د سیمې او د نړۍ تازه خبرونو ته مو رابولمه. ترکیې ولسمشر رجیب طیب اردوغان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې وراستول شوی لیک د خځلو ټوکرۍ ته غورځولی. په دغه لیک کې چې د اکتوبر پر 9 د سوریې له شماله د امریکایي ځواکونو د ایستلو له اعلان سره مهاله لیکل شوی، ښاغلی ټرمپ ښاغلي اردوغان ته لیکلی دی. په دغه لیک کې ولسمشر ټرمپ داسې وایي: ته هم نه غواړې د زرګونو کسانو وژنې مسؤل وبلل شي، او زه هم نه غواړم د ترکیې اقتصادي تباهۍ سبب شم، او زه دا کار کولی شم. نو راځئ په یو معقوله جوړجاړی ګډ کار وکړو. که په انساني ډول او په مناسب انداز داسې وکړئ، تاریخ به دې په ښه نامه یاد کړي، او که ښه حالت رامنځته نه شو، تاریخ به د یو شیطان په سترګه درته وګوري. سعودي ترافیکي پیښه کې 15 بهرني عمره کوونکي وژل شوي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو وایي چې د مدینه منوره ښار ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې 15 بهرنیان وژل شوي چې دغه هیواد ته د عمرې لپاره ورغلي وو. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ASPA وایي پیښه پرون چهارشنبې ماښام شوې. AFP خبري اژانس د مدینې پولیسو د ویان له قوله وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو لیږدونکی بس له بل موټر سره ټکر شو. د سیمه ییزو رسنیو په وینا د دې پیښې قربانیان هم هغه عمره زیارت کوونکي وو چې له عربي او اسیایي هیوادونو څخه راغلي وو او له مدینې منورې مکې مکرمې ته روان وو. ASPA خبري اژانس وایي ټپیان الحمنا سیمه ییز روغتون ته ولېږدول شول او چارواکو د دې پیښې د څېړلو امر وکړی. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې ویلي چې د پیښې قربانیان په دې هیواد کې کډوال او له ریاض څخه مکې ته پر لاره وو. د افغانستان سیمه ییز خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما وایي د روان زیږدیز کال تېرې 3 میاشتې ملکي کسانو ته تر بل هر وخته ډېری خونړۍ وینې. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن پنجشنبه اکتوبر 18 ناوخته خپور شو ویلي چې په جولای، اګست او سپټمبر میاشت کې څه باندې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې د کال د 9 میاشتو مرګ ژوبله له 8000 پورته ښودل شوې، خو ویل شوي چې دا شمېره د پروسه کال له ورته مودې سره کم توپیر نه لري. افغان جګړه کې هر کال نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وړي. حکومت پلوه ځواکونو لخوا د ملکي کسانو وژنې کچه 11 سلنه لوړه شوې. راپور کې راغلي د ملکیانو مرګ ژوبله په هغو میاشتو کې تر ټولو لوړه کچې ته ورسېده چې د قطر پلازمینه دوحه کې امریکایي او طالب مراکچیان په خبرو بوخت وو. په راپور کې راغلي دي مودې کې 4314 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له ډلې 1144 وژل شوي دي او 3119 ټپیان دي. یونما دا مرګ ژوبله د تېر کال د ورته مودې پرتله 42 سلنه لوړه ښودلې او ویلي دي چې په 3 میاشتو کې اوښتې دا مرګ ژوبله په تېرو 10 کلونو کې بېسارې ده. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان وځنډېږي. د ټاکنو کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي BBC ته وویل د ټولو مشکوکو پایلو تفکیک او د بهیر د روانوالي په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو له کبله کېدای شي د پایلو لومړنی اعلان وځنډېږي. نوموړي زیاته کړه نه غواړو شفافیت د سرعت قرباني شي. بل لور ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن چهارشنبې اکتوبر 14 ورځې تر پایه پورې به د ولسمشریزو ټاکنو اړوند ټول بایومټریک معلومات مرکزي ډیټا سرور ته وسپارل شي. د کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي مرکزي سرور ته له رسیدو وروسته به د رایو چاڼ بهیر پیلېږي. هغه څه چې موږ ته مهم دي د بایومټریک او غیر بایومټریک رایو پرتله کول دي. سرور ته وایي په مخامخ پایلو ته ځي او که سرور ته نه وي تفتیش برخې ته به ځي او له هغه وروسته به یې په اړه پرېکړه کیږي. مننه.